عمران خان ته چې کوم مسلې روانې دي د هغه د ژوند په حوالې سره او په هغه چې کومې په لاهور کې اوس کومه حمله شوې وه د دغې په حواله به تاسو څه وایئ؟ حمله ښه کار نه ده شوی. ولې په باندې حمله کوي؟ هغه د پاکستاني عوامو لیډر ده. هغه پاکستان ته نه تنها پاکستان ته بلکې انسانیت ته خدمت کړی ده. هغه د کینسر هسپتالونه جوړ کړي دي چې په هغه کې افغان، پنجابی، هندو، مسلمان د ټولو یو لیول باندې علاج کیږي. فری علاج هم کیږي، په پیسو باندې هم کیږي. هغه چې کله په واک کې د کورونا وخت د کورونا په وخت کې د عمل ښه صحیح سمبال کړه. افغانانو سره له ګاونډیانو سره له ټولو سره ښه تعلقات غوښتل. هغه مشکلات نه غوښتل. هغه له افغانستان سره پالیسي بهتره پالیسي وه. په دې وجه موږ سره چې څوک ښه چلیږي موږ هم ورسره ښه چلیږو. په ناټو باندې 6 میاشتې لاره بنده کړه، افغانان مه وژنه، امریکانو ته ویل افغانانو باندې بمبار مه کوه، اډې مډې دې وړه. موږ دغسې سړی په کار ده وروره. دا نور شاکار موږ څه کوو؟ دا تاسو څه ګڼئ چې دا اوس چې کوم حکومت راغلی دی د شهباز شریف صاحب دا امریکې راوستی؟ یاره زه نه یم خبر، کیدای شي راوستی. بله ورځ وایي عدالت کې لندن ته غوښتی او داسې وایي ناست و جج ته نه پوښتنې کولې. دا سره کوم وزیر اعظم دی یاره؟ صحیح سړی وزیر اعظم کوي.